څه وکړو نو غریبي ده دغه کار هم دی نو 6 لکه روپۍ زما نه تښتېدلي ټیکهدار خو یې ما نه غواړي ښه او چې د ورځې په جریان کې باران وي او یا هم هغه ناروغ اوسي یا ورځ یا 12 غږ یوټیوب چینل لوري راغلی یو د ننګرهار ولایت څخرود ولسوالۍ ته قدرمن لیدونکو د خپرونې تر پای شی بل موږ سره پاتې شي زموږ خو بس چې واړه راغټ شوي په بټۍ کې چې باران وي تاسو ته ټیکهداران ویلي چې کار ته وځي تاسو غوښتي وي چې د غونډارې شاته واچوي د هغوی په سر لګېدلي بلکې دا ځوانان هغه ځوانان دي چې په هیڅ کار کې غیرت مخې ته نه دروي یعنی څو کاله کېږي چې تاسو دلته کار همدا چې وایي ټیکهدار چې مزدوران نیسي مخکې تر مخکې ورته پیسې ورکوي سلامونه خوږو لیدونکو هیله لرم چې د ژوند مسیر مو په خوشحالۍ روان اوسي او د ورځني کاروبارونو کې به په خوشحالۍ مصروف اوسئ قدرمن لیدونکو د ولس غږ یوټیوب چینل لوري راغلی یو د ننګرهار ولایت څخرود ولسوالۍ ته چې دلته ډیری ځوانان هغه ځوانان چې له تعلیم او وظیفې پاتې دي هغوی دې ته نه وایي چې کار شرم ده او دا کار شرم ده او یا په دې کار کې غیرت نه بلکې دا ځوانان هغه ځوانان دي چې په هیڅ کار کې غیرت مخې ته نه دروي او کوشش کوي خپل روزګار او حلاله نفقه وګټي چې دلته ډیری ماشومان هم دي او ډیری ځوانان هم دي چې په بټیو کې کار کوي نه باران ته ګوري نه وریځ ته ګوري نه ګرمي ته ګوري خصوصا چې ننګرهار کې د اوړي لخوا نه ډیر ګرمي وي او په ژمي کې هم بارانونه وي خو دوی نه ګرمي او نه یخني ته ګوري په کار کې بوخت اوسي او خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي راغلی یو نن د هغوی څنګ ته د هغوی حال احوال به اخلو له تاسو سره به یې شریکوو چې ډیری ځوانان مو دي چې په کورونو کې ناست دي او وایي چې مونږ کار نشو کولی او کار روزګار نشته نن به له دوی ځوانانو څخه وپوښتو چې څومره وخت کېږي دوی په بډیو کې کار کوي او خپل کورنۍ لپاره د خپل کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده دا چې په کور کې کینی ښه ده او که کاروبار ته راشي سخت کارونه وي اسان کارونه وي خو باید کار وکړي او د خپل کورنۍ لپاره حلال نفقه پیدا کړي قدرمن لیدونکو د خپرونې تر پای شی بل موږ سره پاتې شي هیله ده د خپرونې څخه پند او خوند واخلئ قدرمن لیدونکو دلته ګورئ چې ځوانان ناست دي په کار بوخت دي د دوی د کار مزاحمت به هم وشي تاسو ته سلامونه جوړ په خیر ورور مې وعلیکم السلام خو جانې تاسو ښه یاستئ خوشحاله اوسئ مننه وبخئ ستاسو د کار مزاحمت هم کېږي تاسو به کار کې هم بوخت اوسئ موږ ته به خبرې مو ورکوي سمه ده صحیح ستاسو نوم زما نوم نیازنبي نیازنبي ورور مې تعلیم مو کړی بس انشاءالله چې لسمه پورې خو کړی لسمه پورې څنګه تر لسمه پورې لسم نه بعد مو پرېښوسته او لسم نه بعد پاتې شو بس مصروفیت ډېر شو د کور مسؤلیت په تاسو شو که نه د زړه تنګون نه مو مکتب پرېښوست نه کور مسؤلیت زیات شو د کور مسؤلیت په تاسو ته پاتې شو علت څه و چې تاسو مکتب پرېښوست علت بس کور مسؤلیت ورونه مشران بیل شو کور مسؤلیت ماته پاتې شو ورونه مشران مو بیل شو خو کور مسؤلیت تاسو ته پاتې شو تاسو مجبور شوئ چې اوس مکتب پرېږدئ ورته مزدورۍ ته مخه ځئ څومره وخت کېږي چې دلته د خښ په بټیو کې کار کوئ زموږ خو بس چې واړه راغټ شوي په بټۍ کې هغه وخت چې مکتب کې وایي هم مکتب مو ویل هم کار مو کوله هغې وخت مکتب کې مو بس کار هم راتلل مشران به مې یو د ماشومتوب نه چې تاسو کار کوئ یعنی څو کاله کېږي چې تاسو دلته کار کوئ بس داسې وي چې 14 کاله کېږي 14 کاله په دې 14 کلونو کې آیا داسې شوي چې تاسو اوس فکر کوم چې د خټه چې داسې اخلئ نو داسې شوي چې پکې ښیښه وي یا کوم څه ستاسو لاس پرې کړي وي ډېر شوي داسې ګوتې غوڅوي چې دا چې زه ګورم تاسو چې غونډارې جوړوئ د خښتو لپاره
ټول په یو اندازه. نو څنګه دا په یو اندازه جوړوي؟ دا خو بس عادت دی چې یو عادت زده دې کړي به خو د ورځې یو کس څو خښتې وهلی شي؟ بس چې هغه زور وکړي بس زر خښتې ایله وباسي. زر یو خو دلته 3 کسان په یو ځای کې مصروف اوسي که 2؟ د درېیمې ځکه یو خو غونډارې جوړوي د خټو لپاره یو خښتې وهي. دوه جوړه باندې بیا ښې ګزاره کوي. او چې یوازې مړي کېږي؟ کېږي. داسې کله شوي چې تاسو ته یوازې پاتې شوي اوس؟ ډېر دي. د ننګرهار اوړي خو ډېر ګرم وي، بالخصوص بیا لمر یې ډېر تیز وي. نو تاسو په اوړي کې هم دلته کار کوئ؟ په اوړي ژمي دواړو کې دلته کار کوي. په اوړي او ژمي کې باران وي، باران په ورځو کې څنګه کار ته راځئ نه راځئ؟ بس چې هلته ټیکهداران وي چې کار ته وځي بیا کار ته وځي. نو چې باران وي تاسو ته ټیکهداران ویلي چې کار ته وځي؟ نه بیا وایي چې کار بند کړئ خښته خرابېږي. ښه دا چې سخت کارونو سره مخ یې، نو آیا څه جالب خاطرې سره مخ شوي یې چې په دې سخت ژوند کې چې تاسو ورته ډېر خندلي اوسئ؟ نه داسې څه جالبې خاطرې سره نه جالبې خاطرې سره نه وي مخ شوی. داسې کله شوي چې دلته غونډارې ډېر شوي تاسو غوښتي وي چې دا غونډارې شاته واچوئ او د هغوی په سر لګېدلې؟ هغه چې سانچې ته ناست وي بس بیا پام بل خوا بس بیا ډبل توپې بیا سانچه ور واچوي. نو تاسو نه ډېره مننه چې وخت مو راکړو. له دې نور ورونو سره به هم خبرې کوو چې خښتې وهي. کور ودان. مننه. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. ښه په خیر یې؟ ژوند په ښه تېرېږي؟ مننه، خوشحاله اوسئ. څنګه په دې عمر کې تاسو کار کې لګیا یاست؟ نو څه وکړو غریبي ده دغه کار هم دی نه. ولې زامن مو نشته؟ زامن هم شته خو هغه هم لګیا دي کار کوي. په یو کور چېرته ساتل کېږي په دې شنو خټو کې ژمي کې. زامن مو هم کار کوي؟ زامن مو تاسو سره کار کوي که نه بل چېرې کار؟ مشران چې دي هغه بېل دي او کشران سره شریک دي. مشران له تاسو نه بېل دي؟ کورنۍ ژوند هر څه بېل دي؟ کشران تاسو سره دي؟ کشران دي. ځینې پوښتنې دي چې ذهن کې د خلکو راځي او خلک وایي چې باید دغه پوښتنې ځواب شي. همدا چې وایي ټیکهدار چې مزدوران نیسي مخکې تر مخکې ورته پیسې ورکوي، نو هغه مجبوره ده که ناروغ هم و که روغ و ناروغ و یا باران و مر و که صحت د دوی جوړ نه و باید هغه کار وکړي تر څو هغه پیسې ورته مکمل کړي. نو آیا دا رښتیا ده؟ داسې کار دی چې لیبر له پیسې ورکوي، د هغې مړي له پکار شي، د هغې واده له پکار شي، د هغې هر شي له پکار شي، ټیکهدار یې ورکوي. بیا دلته چې هغه سړی کار کوي یا صحیح ده جبه یې کړي یا چې زه د اوړي د سیزنه پورې یا د کاله پورې دلته کار کوم. که یو سړی وایي چې زه کار نه کوم خپلې پیسې راوړي په ټیکهدار یې وسپاري، ګنې ټیکهدار ته 100 روپۍ یا 200 یا 500 په هفته کې کټ کوي. هغه په دې ترتیب یعنې بیا کولی شي چې بیرته پیسې هم ورکړي؟ چې بیرته پیسې ورکړي کډه دې ځان اخیستی شي، چې پیسې ورنکړي بیا کډه نه شي. ښه، او چې د ورځې په جریان کې باران وي او یا هم هغه ناروغ اوسي یا ورځ یا 2 ورځې پروا نه کوي، هغه بیا نه راځي؟ پروا نه کوي. یعنې هم پکې چوټي راځي. دا داسې ده لکه چې قرض ورکوي او بیرته هغه پیسې قرض ورکوي، د هغې هغه سخت اواري، د هغې سخت اواري ټیکهدار. خو مطلب هغه پیسې چې مطلب که ته په کار کې او زړه دې نه وي چې دلته زه کار کوم نه ځمه، خو هغه لږې لږې کټ کوي. که نه یو سړی وایي چې زه دې ځای نه کډه باروم او ځمه، نو هغه پیسې غونډې ورکوي. چې بل نه راخلي او کار دې نه راوړي خو پیسې ټیکهدار له ټولې باید بیرته یې ورکړي. اوس داسې خلک هم پکې شته چې زموږ نه وتښتېږي. اول زه یم، زما نه تښتېدلي دي پیسې، همدا لیبر چې ما راوړي دغه خبره 6 لک روپۍ زما نه تښتېدلي ټیکهدار خو یې ما نه غواړي. بلکل ما ته یې راکړي چې ته یې ورکړه. داسې خلک هم پکې شته او نور دا ظلم نشته چې والا ظلم پې کوي. نو چې تاسو دا کسان ګمارئ که نه چې مخکې در مخکې ورته پیسې ورکوي د هغوی مشکل حلوئ، هغه تاسو پیژنئ، ورته ذمهواري اخلئ ورنه او که څه؟ پیژنو یې او خط پرې کوو. ښه، ذمهواري ترې اخلئ. بیا څنګه دا تښتو؟ خو پیدا کېږي نو چې وتښتېږي چېرته ورپسې خو هغه ذمهوار یې ونیسئ بیا کله؟ ذمهوار چې ونیسي نو ذمهوار به وایي څه درکړم ورشه پسې هغه دې مړ بیا نشته. ښه، نو اباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، وبښئ ستاسو د کار مزاحمت مې وکړو.
خیر. نوم دې څه ده؟ صدام. نو مخه خواته وکړئ کیمرې ته. دا مایک به زه تا ته ولګوم ته دې کار هم وکړه سمه ده؟ هو نو کار دې هم وکړه زه به تاسو ته خبرې هم وکړم. مکتب وایي؟ نه. ولې مکتب نه وایي؟ غریبي ده د همدې د وجې پاتې ده. د ورځې دلته کار کوې مکتب نه وایي؟ نه. پلارجان سره کار کوې او که نه؟ پلار سره کار کوي. پلار سره دې کار کوې. پلار دې درته نه وایي چې والکه کار ما ته درته مکتب ووایه؟ غریبي ده په دې باندې زموږ ګزاره نه کوي. ها د ورځې څو خښ دي دلته وختي؟ زه ځان ته 2.5-3 سوه خښ ته اچوم. او د 2.5-3 سوه نه بیا ته ځان تا ته څو پیسې درکړي؟ د جمعې 10 یا 40 روپۍ راکړي. 200-300 خښتې وهي خو د ورځې 200-300 او د جمعې 10 یا 40. د دې نه ښه نه ده چې مکتب ووایې؟ بس غریبي ده نو. نو ستا بیا دا پیسو باندې څه کوې؟ پلار ته ورکوې که نه؟ بس پلار نه ورکوي کوم خړې شندروانه. ها او دا ووایه چې د کله نه کار ته راځې دلته څو بجو نه سهار؟ د سهار د اذانونو نه دې په اذانونو نه کله چې مر پورته شي؟ نه 2:30 بجې 3 بجې د شپې راځم. بس کله چې بیا ډېره یعنې سهار اذانونو نه مخکې راځئ؟ 2:30 بجې راځم. ها د هغه وخت نه چې تاسو تر مازدیګره پورې خښتې وهئ څو بجې پورې؟ تر مازدیګره پورې لګي تر ماښام پورې. بیا نور ماشومان چې ګورې لوبې کوي ستا زړه نه کېږي ورسره لوبې وکړي؟ ولې نه کېږي؟ ته لوبې کوې ورسره بیا؟ نه موږ خپل کار کوو. کار مو کوئ؟ جمعګي هم کار کوئ؟ نه جمعګي چوټي. جمعګي چې چوټي بیا لوبې کوې؟ کوم لوبې کوې؟ کومه لوبه کوې؟ بس لوبې نه چې کومه وکړم. کرکټ کوې که فوټبال؟ کرکټ. ها نو خوشحاله اوسې مننه. کور ودان. خیر ورور مې خیر خورې خی جوړې کلاري خوشاله اوسې. تاسو چې دا نن د خټه اوس تاسو لمدوي وچ خاورونه دا د نن لپاره او که د سبا لپاره؟ دا له سبا لپاره. دا نن نه کېږي دا سبا لپاره لمدو بیا مازدیګر چکرو بیا چې د هغې نه بعد په ساري بیا په لاس ګاډي ټپ ته کوو خټه اچوه. تر سبا پورې آماده کېږي؟ تر سبا پورې آماده کېږي. بیا سار کې چې موږ راشو نو سار کې بیا ځان ته په لاس ګاډي وړو بېرته ټپ ته اچوو. دلته چې تاسو کار کوئ یا بټي والا تاسو ته کور درکوي که نه کورونه مو بل چېرته دي تاسو هره ورځ دلته راځئ کار؟ نه زموږ خو کورونه دلته دي. د نورو خلکو چې دی بعضې خلکو کورونه دلته دي بعضې چې دی په جرتوب باندې کار ته راځي پوه شو. بعضې چې دی بس همدلته خپل کورونه ټیکهدار ورکړي کار کوي. هغوی چې دلته کورونه ورکړي کورونه یې بل چېرته دي فامیل سره دلته اوسي؟ او فامیل سره موږ اوسېږو. مننه. اول کور ودان. خیر چې خورجانې ته ښایي جوړه یې. انشاءالله اوسې. زه خو د ډاره نه نږدې کېږم څنګه د ټولو سخت کار دا نیولې ده. بس څه وکړو غریبي ده خورې بس خپل همت کوو خپل کار کوو. نو ستاسو به په ژمي کې یخ هم نه کېږي؟ یخ هم کېږي څه وکړو ځکه بیخي د اور منځ کې ولاړ یاست. هو که نه بس مجبورۍ نه لګیا وم. ها نو نورو کارونو کې تاسو کار نه کوئ یوازې اور اچولو کې تاسو کار؟ همدا مو خپل مسلک دی همدا هم کار دی هر چا خپل کار معلومه دی. په اوړي کې بیا څنګه کوئ؟ ځکه اوړي کې خو ننګرهار اوړي خو بیخي د ننګرهار ته دیګ بخار ویل کېږي. بالکل. بیا اوړي کې ستاسو د اور کار همدا به څنګه شي؟ اوړي کې سخت دی خو بس مجبور یې کوو خورې. اوړي کې هم دلته کار کوئ که نه کابل ته ځئ؟ نو ګورو نو دلته کار صحیح دلته کوو که نه کابل له ځو. دلته دوی سره قرارداد لري که چیرې؟ نه قرارداد نشته. قرارداد نشته ورځ مزدوري ده؟ ورځ مزدوري. دا ووایي ورور مې چې سکاره د کوم ځای نه راوړئ تاسو؟ دا مزار نه راځي د درې صف نه. درې صف نه. یو بټي چې خښته چې تاسو جمع کوئ که نه څو ورځې ورته اور اچوئ چې خښته پاخه شي؟ تقریبا یو میاشت وخت لري. په
په یو میاشتو کې بیا یو دوره تاویږي. یو دوره تاویږي. او نیمایي د بټې نه دې خواته او نیمایي د بټې نه خواته. او بالکل دواړه طرف یو میاشت لپاره پاتې. او یو مثال دې نو شروع کړو هغه دوره چې راته وشي یو میاشت دلته بیا راشي. په یو دوره کې تاسو څو خښتې پخوئ؟ تقریبا 9 لکه خښته راځي. 9 لکه. پام کوئ چې ونه سوځي ورور مې. نو بس سلام ذاتي. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. کور ودان. رقم خیر خیره تمک درته ولګوم چې به کار مو کې سمه ده. خبرې وایي خبرې ځات خلاص. څنګه یې؟ صحیح. مکتب وایي؟ نه مکتب چې یو د مخ دې خوا واړوه یو دقیقه دې کار ودروه سمه ده. خیر نو چې کار دې پاتې کېږي یو څو غونډارې به زه در سره جوړ کړم بیا مخ دې لږ خوا واړوه. مننه. خوشحاله اوسې. مکتب وایي؟ نه مکتب بچ شوی دی خط نه خلاص په مکتب یې خط نه خلاص شي که مکتب ووایي. څومره زړه مو تنګ شوی دی خط سره؟ بس څنګه یو دی خطونه تنګ یې نو ولې مکتب نه وایي؟ دا یو کار کې یو خټه کې یو مکتب کې. ولې نور څوک نشته چې کار وکړي؟ نور څوک نشته کار وکړي؟ ولې شته خو بیا دلته چا سره کار کوئ تاسو؟ چا سره کار کوئ؟ نام پلار پلار سره مو کار کوئ او نور وروڼه مو؟ نور وروڼه مو دا نه ګور لګي ټول لګیا یاست. نور ماشومان چې ګوري ستا د مکتب وخت ده ستا په همزولي چې ګوري مکتب وایي ستا زړه نه کېږي چې ته مکتب ووایې؟ ولې زړه نه کېږي؟ څنګه څه احساس کوئ چې تاسو په خټو کې لګیا یاست او هغوی پاک مکتب ته ځي غواړې مکتب ووایې؟ که دا د مکتب زمینه برابره شي ته مکتب وایې؟ مننه. او دلته چې پلار سره کار کوې ته څو غونډارې جوړوې د ورځې؟ جوړه 1.5 سل جوړ 1.5 د دې نه بیا څومره پیسې تاسو ده؟ بس زر خښتې 300 روپۍ دي. زر خښتې 300 روپۍ بیا 300 روپۍ ستاسو پلار ته ورکوي که تاسو؟ پلار ته د 4 واړو یوازې 300 د 4 واړه چې کار کوئ که نه د ورځې څو خښتې برابروئ؟ 3000 د زر خښتو 100 روپۍ 300 دا ستاسو د کور ګزاره پرې کېږي؟ نه نه کېږي. څنګه کوئ؟ څنګه کوو بس کار زه راخلو بیا ورکوو کله. قدرمن لیدونکو هر یو ماشوم سره چې خبرې کوو د هغوی زړه کې ډېر ناهیلي درېږي. قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې د بټیو اړوند خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. دلته ډېری ځوانان تاسو ولیده چې په کار بوخت وو، ورځني مصروفیت د دوی او همدارنګه د کور سرپرستي په دوی کار کوله. نو قدرمنو ځوانانو داسې مه وایئ چې کار نشته او په کورونو کې ناست اوسئ. ځان ته یو څه کار برابر کړئ تر څو ستاسو قدر په کورونو کې شي. تر بیا چې نور خپرونو آماده کولو ته ځو تر هغه په لوی الله مو سپارم. لوی الله مو